بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عزت مندو په دې دوران کې اوس شیطان چې کوم دی هغه کوم ځای کې دی، الله جل جلاله په خپل کلام کې دی هغه قصه بیانی. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. وی شیطان دې ځکه आवाज وکړه، اولې خو دوی ته رغبت ورکړه، وی زه به ستاسو ډله کومه او وځئ تاسو. وقال لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم. کله چې دواړه ټولګي یو ځای شلل نو دوی چې زه خو هغه خلک ګورم چې تاسو ته هغه نه ښکاري. وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله. دی الله جل جلاله نه زه یریږم، والله شدید العقاب. دی الله جل جلاله پکړ چې کوم دی هغه ډیر سخت دی. نو شیطان چې کوم دی د میدان نه وتښتېده او نبی علیه الصلاة والسلام سره او اصحاب سره فرشتي چې کوم دی هغه موجود دي. زما عزتمندو، ابو جهل چې کوم دی د نبی علیه الصلاة والسلام ته ډیر سخت تکلیفات رسولو او نبی علیه الصلاة والسلام هر ځای کې لړزولو او تکلیف نبی علیه الصلاة والسلام ته رسولو، تر دې پورې چې نبی علیه الصلاة والسلام ابو جهل ته او نور سردارانو هغوی ته نبی علیه الصلاة والسلام خیری هم کړی وي. او هغه کسان چې کوم دي اولنی د مردارانو کې وو چې جنگ بدر کې اولنی خلک چې کوم دي هغه مردار شي. زما عزتمندو، ابو جهل خو څنګه چې مونږه شاته قصه واغستله، نو معاذ ابن عفراء و معاذ ابن عمرو بن الجموح هغه دوه ماشومان چې کوم دی راغورځولو، لیکن دی مردار شوی نه وله. نو نبی علیه الصلاة والسلام دې ځکه بیا اعلان وکړ چې تاسو د ابو جهل وګورئ چې ابو جهل کوم ځای کې دی. عزتمندو، نو عبدالله ابن مسعود یو خوار صحابي چې د هغه پنډۍ چې کومې ډېرې زیاتې خوارې وي او ډېر کمزورې صحابي و په جسم کې، هغه وی چې یا رسول الله زه به تاسو له وګورم. نو لاړ عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه، نو څه ګوري چې د ده په لاس کې توره ده او رارتاو شوی دی. وی ما عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه ورته ووی وی د الله دشمنه الله هلاک کړي. نو ده ورته مخکې نه ووی چې یو ستاسو د قوم یو سړی دی تاسو ووجه، نو تاسو ته څه میلاو شلل په هغې کې. عزتمندو، ابو عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه وی ما خپله توره واغسته، وی ده منتې ما ګزارونه کول نو څه فایده یې نه کوله. نو د ده په لاس کې د ده توره وه، نو د ده په لاس منتې ما ګزار وکړه، نو د ده لاس نه د ده توره ارتاوه شلله او ما بیا د ده توره واغستله. نو دی ما ته ووی وی زه د ده په دې سینې منتې وختلم او د ده دا مری مې غوڅوله. نو دی ما ته وی چې ډېر ګران ځای منتې وختللې او بیا یې ورته ووی چې زما دا مری غوڅی نو دا سټ نه ورسره لږه ډېره غوښه واخله، نو چې زما سر دا ستاسو د سردار مخې ته ځي، نو چې زما دا سر چې کوم دی دا پکې غټ ښکاري. د دې امت فرعون د الله جل جلاله لعنت دی پې، د دې امت فرعون نبی علیه الصلاة والسلام ته یې ډېر تکلیفونه رسولو. زما عزتمندو، اوس یو کس پاتې شه، عقبه ابن ابي معیط چې هغه په دغې کې و، هغه کسانو کې و چې هغوی په قیدیانو کې و. نو عقبه ابن ابي معیط چې کوم دی ده هم نبی علیه الصلاة والسلام ته ډېره زیاته تکلیف رسولو او هغه د اوښې هغه ګنګي چې کوم وه نبی علیه الصلاة والسلام په شا منتې دقه عقبه ابن ابي معیط غورځولې وه. او د دې ځکه نبی علیه الصلاة والسلام ته ووی چې وی یا محمد، وی زما شاته وړیکې جات کې دي، وی هغو لپاره به څوک نبی علیه الصلاة والسلام ورته وی لهم الموت، وی هغو لپاره به مرګي او نبی علیه الصلاة والسلام بیا حکم وکړ. نو دا عقبه ابن ابي معیط منتې صحابو ګزارونه وکړل او دی مردار که. اوس امیه ابن خلف چې کوم دی هغه په کوم ځای کې دفن شه، د هغه د جسم چې کوم دی هغه ډېر زیات وپړسېده. نو هغه چې صحابو چې راښکنو د هغه غوښې شلېدللې او غوښې ته جدا کېدللې، نو په دې ځای کې د منتې بیا ګټې وغورځولې او دی دقه دې ځای کې په خپل ګټو کې دی دفن که.
د دفن که او باقی مرداران او د کفار قریش سرداران چې کوم او کوم چې مردار شوي نبی علیه الصلاة والسلام امر وکړ نو هغه په د بدر په میدان کې یو کوی او هغه کې دا ټول وغورځول او بیا چې کله نبی علیه الصلاة والسلام د دوی خوانه پاسېدله نبی علیه الصلاة والسلام دوی ته ووی انا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا وی مون خو هغه ولیدله کوم چې خدای پاک مون سره وعده کړو نو تاسو ولیدله تاسو د خپل د رب وعده ولیدله نو عمر رضی الله تعالی عنه ورته وی چې یا رسول الله وی ته څنګه داسې قوم سره خبرې کوي او دوی خو مردار شوي دي ختم شوي دي نبی علیه الصلاة والسلام وی زما خبره چې کوم ده دوی د تانه زیات اوري زما عزتمندو اوس زمونږ وزیر اعظم صاحب هم وایي چې بیا دو لوټ مار وکړه لوټ مار چې کوم دی مال غنیمت ته نه دی ویل پکار مال غنیمت چې کوم دی دا حلال مال دی لکه څنګه چې بیه چې کوم د هغه حلاله ده واحل الله البیع وحرم الربا لوټ مار چې کوم دی زما عزتمندو دو چې دا کوم سود کی دا لوټ مار دی دو چې د غصب ځمکې نیسل دي دا لوټ مار دی او دغه څنګه چې بیه چې کوم د حلال ده دغه شانتې مال غنیمت حلال دی زما عزتمندو دوی ته مال غنیمت چې کوم دی هغه ورته ملاو شه او نبی علیه الصلاة والسلام په صحابو کې تقسیم که او عثمان رضی الله تعالی عنه چون کې هغه رقیه رضی الله تعالی عنها سره پاتې شوی نو نبی علیه الصلاة والسلام هغه له بیا یو عیسه ورکړله ځکه هغې د هغه زړه ډیر زیات کېده لیکن هغه ته نبی علیه الصلاة والسلام امر کړی و چې ته به پاتې شي دلته زما عزتمند اوس نبی علیه الصلاة والسلام چې کله واپس شه مدینې ته نو دې ځای کې نبی علیه الصلاة والسلام تپوس کی چې زما لور رقیه چې کوم ده هغه څه شلله نو رقیه رضی الله تعالی عنها د نبی علیه الصلاة والسلام نه مخکې وفات شله الله جل جلاله دې هغوی نه راضي شي عزتمندو نور ټول دغې سره کوم چې بدر په میدان کې قیدیانو نبی علیه الصلاة والسلام وی چې د خپل د ځان فدیه واخلی او د صحابو په منځ کې اختلاف راغی عمر رضی الله تعالی عنه وی چې نه دو قتلو ابوبکر رضی الله تعالی عنه وی چې نه فدیه به ترې واخلو یا رسول الله موږ ته به هم څه فایده میلاو شي او دا هم خپل خلق دی نو الان کې الله جل جلاله د عمر رضی الله تعالی عنه موافقت وکړه لیکن امر چې کوم دی بیا چې څنګه نبی علیه الصلاة والسلام حکم شو کړی هغه شانتې وشه نو دوی نه فدیه نبی علیه الصلاة والسلام واغستله نو دې ځای کې العباس رضی الله تعالی عنه نبی علیه الصلاة والسلام ته وی چې ما څخه خو شیشې نشته دا څه لږې اشرفۍ دي راڅخه دیناره دي راڅخه دا به واخلې نبی علیه الصلاة والسلام وی تا چې کوم ام الفضل څخه خپلې ښځې څخه او کوم خپل دغه چې مال چې د کوم دفن کړی دی او خپل ښځې ته یې صرف ځای خول دی هغه در څخه نشته دی نو ده وی چې اشهد انک رسول الله وی زه ګواهي کوم چې ته د الله رسولي د هغې خو ما نه او ام الفضل نه بل چاته د هغې مال پته نه وه زما عزتمندو دې کې اوس یو زنانه راغله یو صحابیه راغله ام حارثه نو دی نبی علیه الصلاة والسلام ته وی چې یا رسول الله وی حارثه څه شه وی هغه شهید شه وی زما د په خدای قسمی ما ته به وایي چې حارثه کوم ځای کې دی په جنت کې دی نو زه به صبر کوم او کو په جنت کې نی نو بیا به ته وګورې چې زه به څه وکړم نو نبی علیه الصلاة والسلام ام حارثه ته ووایي چې یا ام حارثه اجنة واحده انها جنان یو جنت صرف جنتونه دي او استاذ وی حارثه چې کوم ده فی الفردوس الاعلى من الجنه هغه په فردوس اعلی کې دی د جنت نه نو زما عزتمندو د ټولو قیدیانو چې کوم دی خپل ځان چې کوم دی خپل فدیې دغه کړلې او د نبی علیه الصلاة والسلام زوم هم دې کې راغلی په قیدیانو کې نو د هغې فدیه چې کوم د عزتمندو هغه زینب رضی الله تعالی عنها د نبی علیه الصلاة والسلام لور چې کوم ده هغه د هغه فدیه لیږي او په دې کې زما عزتمندو د فدیې کې یو ار راغلی و هغه ارو چې هغه د خدیجې رضی الله تعالی عنه د زینب رضی الله تعالی عنها ته پاتې شوی نو کله چې هغه ار راغی او د نبی علیه الصلاة والسلام سترګې په هغې منتې ولګېدلې نو نبی علیه الصلاة والسلام زما عزتمندو هغه وجړل زما عزتمندو
په دې دغې سرې زمونږ د بدر د میدان سلسله چې کوم دا مختصر تورمنتي مونږه بیان کړله. الله جل جلاله مونږ له د عمل کولو توفیق راکړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.